کلام لپاره بلنه ورکوم د آواز ملکن نائب صدر عبدالکبیر عطا صاحب ته چې خپل کلام زموږ سره شریک کړي. عبدالکبیر عطا صاحب. اسیر صاحبو په لاسو کې ټوپکو او کتاب چا سره نه و په لاسو کې ټوپکو او کتاب چا سره نه و نو ځکه خو د مړو بیا حساب چا سره نه و او خوب وینم چې دا ولې بار بار مرم او ژوندی کېږم خوب وینم چې دا ولې بار بار مرم او ژوندی کېږم په ټول ملک تعبیر زما د خواب چا سره نه و منم دي او خوب وینم چې دا ولې بار بار مرم او ژوندی کېږم په ټول ملک تعبیر زما د خواب چا سره نه و او هر چا به د بدلون چغې په خوله هسې وهلې هر چا به د بدلون چغې په خوله هسې وهلې خلاصو کې بیرغ د انقلاب چا سره نه و او سرتوري پښتنې هم په میدان کې ګړېدلې سرتوري پښتنې هم په میدان کې ګړېدلې په غور می کتل چې یو نقاب چا سره نه و او شعر د اسیر صاحب چې زمانه په موده پس و جانان ګلان غوښتلي زمانه په موده پس و جانان ګلان غوښتلي زما د بدی برخې یو ګلاب چا سره نه و او ما ډېر په طبیبانو د دنیا وګرځولو ما ډېر په طبیبانو د دنیا وګرځولو علاج مې د دې زړه خانه خراب چا سره نه و او شعر دی چې حجره هغه حجره وه خو هیڅ سور ورپکې نه و حجره هغه حجره وه خو هیڅ سور ورپکې نه و دا ځکه چې منګې نه و رباب چا سره نه و او په سقه سرعتا بې کوره کېږو او قتلیږو ما سوال په هر چا وکړو خو جواب چا سره نه و